د احلام میډیا قدرمنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو یو ځل بیا راغلیو د کابل کندهار د سړک د جوړولو چارو ته. درنو لیدونکو تاسو په دې خپرونه کې راسره ملتیا وکړئ د دغه سړک له نویو پرمختګونو او د ترڅنګ له جالبو او په زړه پورې معلوماتو مو خبروم. هیله ده تر وروستۍ شېبې راسره ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا د همدغه پروژې له محترم انجینر صاحب سید احمد رفیقي صاحب دا چې څو ځله دا خپله ځان معرفي کوي، ځکه ما دا ځل ما خپله معرفي کړو. انجینر صاحب بیا هم ډېره زیاته مننه. څنګه شوي کارونه تر کومه ځایه رسېدلي؟ ځکه د تېر هفته کې چې موږ کوم راپور جوړ کړی و هغه د سور پل سیمه وه. اوس له خیره سره د سړک د جوړولو کارونه جریان لري په کوم ځای کې او څنګه روان دي؟ مننه، خوشحاله اوسئ ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. کار خو لکه څنګه چې تاسو هم په ساحه کې وینئ، د تورې تیږو په ساحه کې د چک پوینټ یو بس انشاءالله چې په 4 الی 5 ورځې کې به تر چوکه پورې انشاءالله رسیږي او کار به خلاصیږي. آخري لیار دی او آخري کار دی، واسه تاسو د دعا برکت دی. بس نو څنګه بیا به چرګ لالاوي او که به پسه لالاوي او که به یو غټ څه لالاوي؟ انشاءالله چې کار خلاص شي بس نو دغه د ټولو هیوادوالو وطنوالو خوشحالي ده. یو څه ختم او څه پروګرام خو لرو په نظر کې چې د یاد هم ونه نه انشاءالله چې تاسو خو به وایي حتما موږ به حتما ډېره زیاته مننه. انجینر صاحب کراشي دې ته چې دریم لیر و، دغه لیر مواد څه ډول دي؟ یعنی جغل یې کم دی، دغه غټه هغه چې وینم د دې کې نشته دومره زیاته، هغه لیر کې زیاته وه. دا څه تاثیرات لري او که نه؟ دغه په عموم کې سړک چې دی په 3 لیرو جوړ شوی دی که نه، چې ټي بي وه چې په هغوی کې کورس مواد وو، یعنې جغلداره ته 50 ملي پورې تقریبا کرش وکړي. او دا خو آخري لیر دی په دوی کې طبعا ته 19 ملي پورې جغل شته دی، دغه نه غټ جغل نشته پکې. هغه آخري غټ سایز یې چې دی 19 ملي دی. 19 ملي دی. یعنې کراشي دې ته چې د یعنې د بیخ د طبقې نه تر د اوس طبقې څو سانتي مواد په باندې واچول شول؟ په عموم کې اوله طبقه چې د 9 سانتي لویږي او دوهمه چې د 9 سانتي او درېیمه د آخري لیر وایرنګ چې دی 15 سانتي دی، چې غونډ 21 سانتي کېږي. ټول په عموم کې 21 سانتي سړک جوړ شو. نیم سانتي هم هغه سپین رنګ چې دی 21 نیم سانتي هغه خیر په ایجو کې کېږي او په سنټر کې کېږي. اخر مارکینګ دی چې په کته ډریورانو دی هغه دپاره دی. انجینر صاحب بغلونه یا دغه شولډرې چې دي د دې په اړه که هم معلومات شریکې، دا به یوازې دغه خام مواد په باندې چلی که نه به د قیر یا سمنټ څه اچوئ؟ فعلا خو د ټولګټو وزارت خونه خالي یوازې سابس پې اچول کېږي او نور داسې خاص هغه نه لري. فقط مغه سابس د خام مواد پې اچول کېږي، نور شی نشته. مننه انجینر صاحب. د بر په اړه هم معلومات شریکه. بر یعنې څومره دی؟ برخه په عموم کې سړک چې دی تن اسفالټ چې دی 9 متره او 14 سانتي دی، چې د سړک د شولډر سره تقریبا 12-13 متره سړک رسي. یعنی خالی په دغه قیر سړک باندې یوازې 2 موټر کولی شي تګ راتګ؟ 2 موټر تګ راتګ کړی شي. خو انشاءالله کیدای شي چې د رئیس الوزرا د خامر شوی دی چې دویم سړک چارې شروع کېږي انشاءالله، چې وطنوال په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي، بیا دغه مشکلات نه وي انشاءالله. ډېره مننه. که څه هم تاسو شاهدان یې د وروستیو کې ډېرې ترافیکي پیښې په دغه سړک باندې وشوې. علت یې زما په نظر چې همدغه د سړک د بر کموالی دی؟ نه، په عموم کې ښه سړک داسې دی چې خپل ډریوران صاحبان چې دي یو څه بې احتیاطه دي او په سړک هم داسې شو چې پخوا ټول په خامه او په خراب سړک باندې عادت وو، یو څه د نوي سړک سره نااشنا یو، په دغه خاطر باندې د حادثې یو څه تر اوسه موږ داسې څه نه وو لیدلي چې نه مو لیدلي، ځکه که وم هغه ډېر زر تخریب شول. اوس نوی سړک دی او خلک هم ډریوران هم ورسره نوي دي. دا په عموم کې بل ډریوران هم ډېر بې احتیاطه دي. ما څه وارې ویلي چې په ډریورانو کې هم په سلو کې کلاس پسې د یعنې رکشا یې چلولي وي راغلی وي ډریور شوی خبر دغه ده، یا یې د ایرانه پیسې وړي دي. موږ تاسو وطنوال خو همدغه دوې خوارۍ دي، بس موټر یې خسته وي یا د سړک نه ته هغه وکړو یا بل موټر کې ور ووي حادثه وشي. مننه انجینر صاحب. کراشو دغه ماشینرۍ برخې ته د ځینو ماشینونو نمونه که راته واخلئ چې کوم ماشینونه په دغه سړک باندې دلته په کار باندې مصروف دي؟ دلته خو چې اوس تاسو وینئ لکه پیور دی او ډامټک هم مواد ورته راوړي او پی ټي آر دی چې کمپکشن او ټینډم دی،
دغه شان موږ سره یعنی د سټانډرډ سړک لپاره همدغه ماشینونه کفایت کوي کفایت کوي همدغه سټانډرډ ماشینونه دي همدغه ورته ضرور دي مننه انجینر صاحب تاسو به لیدلی وي زیاتره سړک داسې کله چې بالخصوص د شپې تګ راتګ په باندې کوي د ګروپو ته ډېر ښه معلومیږي د جمپ جوړ ډېر زیات وي پکې دا سټایل دی که نه د خپله دغه شي دا خو مونږ په سړک کې انشاءالله اوس جمپ نشته ځکه موږ چې کار وکړو شانه پسې چې کوو د یو انجینر صاحب خاص د لپاره دی چې کوم جمپ پاتې نه شي او هغه پاتې نه شي مونږ کې د چراغ ته کې واستن په سړک کې خپل شیم چراغ ته معلومیږي او هغه خطا نه خوري په پاخه سړک باندې نو جمپ ان شاء الله نه لري مننه انجینر صاحب ډېر خلک داسې وایي چې دا په بوډي موسم کې د تودوخې درجه زیاته شي به چې د درون موټر په باندې تیر شي دغه ستونزه پیدا کوي دا واقعیت او که نه دا ځکه چې دا سړک د دغه ساحې دپاره په سټانډرډ شکل جوړ شوی د ګرمۍ د تودوخې او د یخ درجې هغه ټول د ټولګټې وزارت خو نیول شوي دي په موږ رقم ډیزاین ورته شوی دی او په موږ رقم جوړ شوی دی زه به انجینر صاحب دونه به نوره ګرمي پیدا هم نشي ځکه زه اوس زه په سړک باندې ولاړ یم ښه لکه تابۍ باندې چې خپله دا اوس دغه مواد زه ته په ویلو دا تقریبا 115 تر 140 درجې پورې ګرم دي پوه شوې دا ګرم دی په همدې رقم ګرم چې ونه اچول شي کمپاکشن اخلي او تخته کېږي نه یعنی مطلب دی دغه دی چې هر څومره ګرمي که په دې سړک باندې راشي یعنی تودوخه هر څومره درجه لوړه شي تاثیر به ونه یاره انشاءالله تاثیر به ونه کړي نه تاثیر کوي ځکه اوس د موټر وزن کنټرول شوی دی او سړک هم ورته جوړ شوی انشاءالله چې نه خرابېږي سړک انجینر صاحب ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ مننه هر نو د ما ته دا وروستۍ خبرې نه وي هیله ده چې په آخر کې بیا راشو بیا که ژوند و ساعت سوي یار زنده صحبت باقي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو هیله ده چې د دغه سړک په اړه وروستي معلومات اخیستي وي ځو له نورو مسؤلینو سره هم خبرې کوو تر اوسه چې به راسره ملتیا وکړو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د همدغه سړک له یو ماشینکار سره یم دا به لومړی خپل ځان معرفي کړي او د سړک په اړه به معلومات سره شریکي سلام ورور ستړی مه شي که د لومړی خپل ځان معرفي کړي زه چې ګورم دا د تقریبا څوم ځل دی چې دغه سړک باندې ښکته پورته ځي دا څه حال دی شروع کړی دی او ستړیا دی نشته وعلیکم سلام ستړی مه شئ ورغلی یم د سړک لګیا ولا ګرځو په دې چې سړک اوله کې دوی تر کور واچوي موږ ګرځو په دغه موږ تر سهار نه تر بېګا پورې دغه ستړیا دی کله کوده کله پورته ښکته پورته هم داسې د سړک باندې ګرځېږي ښکته پورته ګرځو په دې سړک باندې نو تقریبا دا زه چې وینم د 40 متره ځای به وي که نه چې په دغه باندې څو ځلې دغه ماشین ګرځولی دغه ملخ نوم څه شی دی چې دا پرې ګرځولی د ملخ نوم پیټیار دی و په دې نه ګرځو موږ هر یو پیټیار اووه پاسه اته پاسه وایو هر یو پیټیار به اته پاسه ووایي یعنی اته پاسه یو پاس یو دغه څو وارې چې لاړې بېرته بیا په دغه پاس راځي بیا ځې اته وارې به ځې راځې په یو ځای باندې یعنی اته ځله به په سړک باندې په یو مسیر باندې ځې یو مسیر باندې به ځې اووه پیټیار ټولې 15 پیټیار دي نو په دې کې حساب وکړه نو خپله چې بیا یو پیټیار وته اته وارې لاړه شي نو ستې موږ پښونه خلاص کړه نو څنګه دی دغه سړک د پاړه کوی دغه ماشین وزن څومره دی او په دغه هغه باندې چې ګرځوئ دا یعنی دې لپاره مناسب دی او که نه و د دې لپاره ډېر مناسب دی همدغه پیټیار د سړک دپاره دی خپله دی 8 ټنه وزن لري و دا چې د اوبو ډک شي مکمل پوره 8 ټنه وزن لري د دې لپاره ښه مناسب دی چې خپله پیټیار خپله کمپکشن پرونه کې بل ماشین نشي پوره کوی اول ټینډم ګرځي ټینډم کمپکشن ورکړي هغه نه وروسته به پیټیار ګرځي په دې کې اوبه اچوئ که څنګه په دې کې اوبه اچوو 3.5 زره لیتره اوبه ورځي اوبه د څه دپاره پکې اچوئ چې دران وزن پیدا کړي نو ولې ډبرې نه پکې اچوئ هغه لږ وزندار نه نو بل ځای ته چې کله سفر کوو بیا خالي کوو بیا بېرته بیا ډکوو یعنی چې کله تاسو بل ځای ته دا انتقالوئ بیا اوبه ځنې خالي کوئ بیا اوبه ځنې خالي کوو چې کله د وزن شپږ شي که نه ټایرونه خرابېږي نو څنګه کله چې اته ځله په دغه سړک باندې ځې ورځې ځان سره څه ټپې وایې کوم شعر داسې څه نه وایې
خدای دا ټوله غمونه دي ټپې مپې نشته غم چې نه وي ټاپ هم بیا نه کله پیدا کېږي والا د غم د لاسه ټپې وایي ولې نه وایو خو بس څه وکړو مجبور یو لګیا یې کله چې وایي چې بیا د ماشین غږ دی نور څوک د اواز نه اوري نو د ځانه سره کوم څه زمزمه کوي والا هر څه راځي زړه ته هر څه راځي ما ته به اوس څه زمزمه کوي تا ته به څه ووایم یوه زمزمه خو باید وکړي والا زمزمه به څه ته وایم زمزمه والا چې کومه یوه ستا خوښه ده او ستا په زړه ده هماغه به درته زمزمه کړي یو زمزمه به درته وکړم وایي زړه مې درد کوي دا زړه ورپسې ژاړم کوم یاران چې مې دي مړه ورپسې ژاړم او ډېره مننه بس نو ماشین د اوبو ډک دی دا چې خوله دې هم وچه ده د تندې نه نو په دغه اوبو کې 8000 لیټر اوبه کې چې ته اوبه نه شي کېدلی د تا کار والا نو 8000 لیټره خو چې ورڅي اوبه ته دا خپله اوبه زانګ لري که مجبور زانګ اوبه کله کله ښکلې هم دي ډېرې هم ښکلې دي چې تنګې شو اوبه نه وي والا دا زانګ اوبه هم ښکلې وي خو اوس وږی یم ځکه خوله مې وچه ده په دې کې دا کله چاق موټر باندې دی وي څه ګټه به وکړي سرک ته که نه والا چاق نه چې بستا بوجیب کې کېږدی هماغسې شی دی ډېره مننه نو په نورو ځای کې دې کارونه کړي په نورو ولایاتو کې په کابل کې مې کړی کابل کې مې ډېر کار کړی سره شمالي کې دلمان کې ډېرو ځای کې مې لایسای مریم کې مې کار کړی کابل کې مې ډېر کار کړی تا ته داسې څه نه معلومېږي چې د هغې ځای سرک ښه جوړ کړي دا خراب جوړ کړي مسې ته لاس یې در کړي که نه ټول یو ډول دي نه خو سرک دي مختلف اسفالټ دي و په دې کې دا چې دا ترانزیټي دی دی نه د غاټو موټرو بیروبار ډېر دی په دې کې اوله که چې کرش واچوه اول غاټ کرش و بیخي غاټ و دا د دې لپاره ډېر مناسب دی بیا لږ میدا شیخان اوس متوسط دی و په دې کې چې دا درې واړه سره غاټ یې کړه بیخي صحیح سرک دی او د کابل سرک چې دی د ښار سرک هغه کې دا دومره غاټ نه اچوي هغه کې چې ډېر بیروبار موټر د غاټو موټر هغه نه وي پې و دی نه د غاټو موټرو بیروبار زیات دی په دې ځکه د غاټ کرش واچوه ډېره مننه خیر مننه تاسو نه ډېره مننه ژوندی درنو لیدونکو چې کمرمین څه شو د دغه سرک په اړه هیله ده چې بېلابېل معلومات مو اخیستي وي او بشپړ جزئیات یې هم دومره وو میډیا درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د همدغه سرک د جوړولو له یو کارګر سره یم دا چې دوی څه دنده لري په دغه برخه کې د سرک په جوړولو کې هیله ده تر اوسه شی برا سر ملتیا وکړي سلام بیادر خوب هستین میشه خود معرفی کنید سلام علیکم خوب هستین صحتمند جان تنجور بخیر هستین عرفات هستیم از ولایت جوزجان ولسوالی اقچه هستیم تشکر بیادر از جوزجان از ولسوالی اقچه بله با میدان شهر آمدین بله شما اینجا چی وظیفه دارین و در چی کار مصروف هستین اینجا ما دمی سرک سازی هستیم دمی کار آسفالت پیش میبریم تشکر بسیار زیاد و ما دیدم شما را که یک مواد دیگه شما در سر سرک اضافه میکنین این مواد چی نام داره و به خاطر چی شما در سر اینمی قیر دیگه اضافه میکنین این مواد چیز است خاک است از جغل است اونجا خاکش جدا میکنیم یگان جای سنگریشن میمونه ماشین وایش سرش هم خاکش پاش میتیم تشکر بدر و شما بر علاوه از این در دیگه جای کار کردین شما تجربه دارین یا خیر بله یا زیاد کار کردیم 6-7 سال شده اینمی کار ماست مثلا در کدام ولایت‌های دیگه شما سر سرک کار کردین دیگه یعنی تا دوشی و تا فیلخمری را کار کردیم دم پروژه بودیم در اندراب بودیم در ایرات بودیم زیاد پروژه کار کردیم در اندخوی بودیم یعنی شما حتما تجربه کافی داره بله یا چطور از کیفیت از این سرک از نظر به دیگه ولایت‌ها کیفیتش بسیار بالا است بسیار کار خوب است اسفالتش بسیار خوب شده این سیل اسفالت سر از آمده بسیار خوب است کارش بسیار خوب پیش میره خب حتما باره از این چی معلومات دارین که میگه چند لایه است همین نمایش چی است و چند سانتی سر از این مواد انداخته میشه این مواد از این سر از این 3 دفعه انداخته شده اسفالتش
بله و دیگه خو که مثلا بار سر موتر گرنگ از این تیر شوه چی مشکل پیدا نمیکنه؟ جنب جول پیدا نمیکنه؟ نه انشالله بسیار کیفیتش بالا است، جنب جول پیدا نمیکنه. این اسفالتش زیاد انداخته شده، کارش بسیار خوب است، انشالله کدام مشکل پیدا نمیکنه. یگان کسا میگه که گرمی شوه باز یا جنب جول پیدا میکنه، موتر که سرشان تیر شوه باز همین مشکل پیدا میکنه؟ نه این زیاد مشکل پیدا نمیکنه، چرا که موادش بسیار خوب است، زیاد مواد زیاد انداخته شده دیگه، و چیزی که نازک باشه کم انداخته شده باز جرجور پیدا میکنه. خب بسیار کیفیتش بالاست. اما گرمی کار چقدر زیاد شده مشکل پیدا نمیکنه؟ نه مشکل پیدا نمیکنه بخیر انشالله. درنو لیدونکو د سړک د جوړولو چارې د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د تورو تیږو سیمو ته رسیدلې دي. درنو لیدونکو دا چې دغه سړک به ډیر ژر تکمیل شي نو د نن خپرونه زموږ همدومره وه. هیله ده چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. درنو لیدونکو تر بیا او بلې خپرونې چې ستاسو په درمن چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په بخښونکي رب سپارم.